السلام علیکم او ستړي مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا ورجینیا ریاست په لوټن نومي سیمه کې یم او تاسو نن د یو دوه داسې میلمنو سره ملاوه هم چې یو د ډنمارک نه راغلی دی بل دوبۍ نه راغلی دی په ویزټ ویزا امریکې ته راغلي دي څومره پیسې یې لګېدلي دي څومره خرچه یې شوې ده څومره مصرف یې شوی دی آیا کروړونه یې ورکړي دي لکونه یې ورکړي دي که نه هغه څه حساب دی نو دې طریقه ته درښایي او دلته امریکې کې کم ځایونو ته لاړ د امریکې د ژوند په اړه به هم تاسو ته کیسې کوي چې د امریکې ژوند څنګه دی دلته یې څه ولیدل او څه یې ونه لیدل السلام علیکم جی وعلیکم السلام تاسو نوم شیر حسن صاحب تاسو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. تاسو نوم مجید الله صاحب شیر حسن او مجید الله صاحب شیر حسن صاحب د ډنمارک نه راغلی دی او مجید الله صاحب د دوبۍ نه راغلی دی دواړه پښتانه په خټه پښتني خاورې سره تعلق ساتي او مخامخ حاجي صاحب هم ناست دی. حاجي صاحب سلامونه. ها او شیر حسن صاحب ډنمارک کې ژوند کوي څومره مودې ژوند کوي په ډنمارک کې 14 کاله وشو او تاسو 23 کاله مو شو امریکې ته کله راغلی یې منډه باندې راغلی تیر ګل پر راغلی تاسو او دوه یو ځای راغلی کم ځای یو ځای شو په لار یو ځای شو که څنګه د ډنمارک ما پس راغی ها دوبۍ نه ها ډنمارک مو به یو ځای راغلی ها اسی دا خبره چې کم دی نو امریکا کې چیرته لړای واشنگټن ډي سي ته تللیو بیا ریچمنډ کې وګرځېدلو ها ورجینیا سره ښار ریچمنډ کې ها ریچمنډ کې وګرځېدل درې ورځې مالته تیرې کړلې ها درې ورځې په ریچمنډ کې تیرې کړې درې ورځې وایا ها نن درې ورځې غالبا ها وخت تیر کو صحیح او په ویزټ ویزا راغلی B1 B2 ویزا باندې نه ما او B1 نو توای نه B1 دی ویزټ سیل ویزا چې کومه سیل کړه تاسو دوه دوی خو پاسپورت ډنمارک ها ویزا خو هم دا ویزټ ویزا ها ای ویزا ولګي صحیح ده او دوبۍ نه تاسو وینا ماته ویزټ 5 ایئرز 15 کال ویزټ ویزا لګولې په خپل هم لګولې که چاته لګولې ولا سو پدې کومانه ډیر خلک خدا سي ناس دي چې کم دې سو کوتی 1 کروڑ کا سو کوتی بوجه روړه سو کوتی پیسې روړه کنه only $185 باندې یو سل او 15 ډالر باندې تاسو چې کم دې نو امریکې ته امریکې ویزا لګي بیا هم ټیکټ اغسته لري ټیکټ ماغسته او دلته چې کم دې نو امریکا کې خبردار ګرځي کولو ګرځي کلاو ګرځي الحمدلله سیلګری په ویزا راغلی غړې په ویزا ګرځو خمدار هر ځای ته کم ځای ته ځي خو په دې مسله نشته صحیح ده زمون خلک خو چې کم دې نو په زمون خلکو سادهګان هم ډیر زیات دي سادهګان نسنس داسې چې کم دې نو یو خو مونږ اعتبار هم ډیر زیات کو زه په خپل سم سړیم فار ایگزامپل د مثال په توګه یا تاسو په خپل سم کس یې نو تاسو غنئ چې دا مخامخ ته راته سم سړی ناشته دا دوکې دړاکې په ډېر زیات وي خاک یو بل نه پیسې وخی هغه خلکو ته بس وایي چې هغه یو وته چې 1 کروڑ روپے باندې امریکا ته بوزو په 2 کروڑ امریکا ته بوزو هغه خبرو کو څومره حقیقت ده دا حضرت 0% بالکل په دې کې اړو سره حقیقت نشته او چې څه په خپل کولای شي په ځان کې سیلف کانفیډنس دا په کار دی او هغه دا وی چې ګیو ایجوکیټډ مدر ان آی ویل ګیو یو ګډ نیشن اف د ورلد دا څنګه سم معمولی ایجوکیشن یو ته په دې فارم باندې پويږي نو نن سبا خو چیرټ جی پی ټی ته د ټول ایکسپلین کوي هر یو څه صحیح په خپل باندې کم کار کولای شي چې په کنسلټنټ باندې دا نه لري او خپل دا $185 باندې یو سل 15 ډالر کم زیاته جوړ مخامخ شوم نو ما د دنیا ویزه لګولې دي په خپل د کونه پر موبایل اپ مې لګولې په خپل جاپان ویزه ماته په یو ورځ کې راغله غالبا په مراکو ویزه ماته په within 3 hours کې راغله ها یو کې ویزه ماته په خپل لګولې ها بلجیم او د سویټزرلند او دا ټول ویزه دا په دې کې ما سره نه کنسلټنټ نه انسټرکشن هم نه راځي په خپل دغه فارم سټډي کوي هغه مطابق فل کا اپلای وکړه ځان ورته ویل پریپیر کا او سبمټ کا ان شاء الله جواب لازم کیږي صحیح چې په صحیح طریقه باندې وشي او تاسو ډنمارک تاسو چې ای ویزا په دې باندې الکترونیک ویزا څه صحیح حساب سره ها چې دنیش نشنل هغه لپاره ای ویزا ای ویزا ها ای ویزا سمپل فارم دی او پیج اپ ډکیو بدن باندې 2 غنټو کې فلو لاولې دا پیدا ها تقریبا 24 غنټې علی په دې علاوه نور ملکونو ته تللی د امریکا نه علاوه مطلب ډنمارک او دې نه علاوه کنه یورپ میں شنجن میں تقریبا 20 کنټریز کتلې دي شل ملکونه کتلې ها شنجن ها یورپ کې مټول کتلې زیات صحیح ها او ډنمارک او د امریکا ژوند څومره بدل لې ډېر بدل دی الله خدای چې خو هر کوټه ملک ته دومره آبادی نه دي ها 6 میلیون آبادی د ډنمارک زمو خلک پکشته تقریبا پاکستان ډېر ها پاکستان به ډېر کم دي صحیح اوس غوښتل سبا پاکستان کې حالات خراب دي نو دا خبره ځنه خلک وي دي بنگلاديش تم پوزا خو بومزا ډنمارک ته ویزه پاسانه لګي که صحیح حساب سره وي مشکله باندې 0% 1% چانسز هم نشته نن سبا سخت کړی دي بیخي نو صحیح او په دغه ایجنټانو باندې اعتبار کول پکار ده کوم چې په غلطو لارو باندې ځوان اکثر کله کشته ډوب شي کله کشته وړ یو کله ځوان سره مرسل لوبي دي ها مرسل لوبي مره سره چاړه راخلی بالکل لکه ځان چې خاص کر زمونږ د علاقو ګور تاسو په خپل چې کم نه خپل زه په سټډي ایجوکیشن باندې راغلی ما ډیګري کړی سویډن صحیح
ها نه زموږ د علاقو خلک زیاتره نن سبا ځوانان چې هلک رالوی شي برې ترې وخیږي چې شونډه شي نه شي نو مور ته وي کالي خرڅ کړه پلار ته وي ځمکه خرڅ کړه چې څه خرڅ یې خرڅ کړه خو ماله راکړه چې کوم دی دا پلان ایجوکیشن دی چرته تعلیم چې ایجوکیشن چرته مزي کنه هغه به زم ملاويږي او اپورتونټیز هم ډیر وي ها دنه بل خطر کني په سټوډنټ ویزه باندې سړی لړ چرته مزي تعلیم مطلب تعلیم ډیر زیات ضروري دی او ایون دو که پاکستان او افغانستان کې یو ماشوم تعلیم وکي او زده کړې وکي نو هغه هم کولی شي چې کم دی نو دې څه کې دا خبره ما بار کړه هم ده زمونږ زه ما عمر ډېر کم و اجره کې ناسم پلار سره یو سړی راغی ما پلار ته دا زوی به مې امریکې ته څنګه ځي زما پلار ورته تعلیم پې وکړه هغه خبره زما یاد شي دا تعلیم را کیسه چې کم دی چې تعلیم یې کړي نو دا چې کم دی نو بهترین طریقه ایجوکیشن تاسو دا خبره لرازو دا کوم چې nothing is difficult in front of papers اوکه خبره طلب تعالی لازم دا غي غسیله درکې او دا د قران هم آیات ته جلیل لیس للانسان الا ما سعى کوشش کوون الله تعالی دا غي غسیله حرکت کوي زو بګله برکت اچو نو اصل خبردار چې ایجوکیشن دا خو کی دغه کنه پولیان به دا خبره کوله کنه چې را give me educated mother and I will give you a good nation of the world چې دا زنانو په تعلیم باندې هغه دونه پرایورټي ورکړل بیا میل خو دې سره دغه واګي ور سره چې دې سنه کوشش کوي لازم به ته ملاويږي چې مور تعلیم یافته وي پورا خاندان تعلیم یافته وي دغه تعلیم ګوره چې کم دنو بار زاک سر په ویډیوګانو کې ویم چې په نر او خزه باندې چې کم دنو تعلیم وکي او دغه تعلیم ډیر زیات ضروری دی او دغه تعلیم چې سړی کړي وي نو هغه ته بلارې کولاويږي ذهن پرانستل کیږي او تعلیم فور د سیک اف تعلیم دا نه چې ډیره لپاره چې ماته په نوکری ملو شي ماته به کم دنو پوها د شعور بیدارۍ د ویښ کېدو لپاره د مزغو تعلیم سړی پرانستل education a positive change of behavior د عادتونو د بیهیویر چې کم دین یو مثبت چې کم دین بدلون دغه حساب سره ها او څومره موده به دلته په امریکا کې تاسو سوره 2 weeks فینځلس ها دوه هفته دا شو تقریبا منډه ټیوزډے وینسډے باندې واپس نیکسټ ها او دا خبره دې چې تاسو لړ شي کنه کاکا چې کم دین دغه ته تلو یورپ ته تلو زوی ډاکټر ولته کې لندن ته تلو واپس راغی نو اجره کې بناستو خلکو به تاسو کو چې کاکا چې په لندن کې رسول لیدل هغه به ته وي داسې دومره به واړو داسې انګریزي به وي کنه زه دا وایم تاسو نه څوک تاسو کې تاسو به دې نه سوړای تاسو به څه وایو امریکا خو په خپل پورا ایکسپوجر شوی دی او د یورپ غالبا چې میجورټي کنټریز ما کتلې دي چې امریکا تران موږ بلاولې چې یورپ اوس چې امریکا تر ورسنه خلک وګړي یاره امریکا ده او د امریکا اډر ده هغه کور کې زنانو تم امریکا وایي کنه واقعي امریکا ده امریکا ډیر واست ایریا اپورتونټیز به ډیر دي مواقع پکې ډېر د روزګار ها او بل تاسو دا کول غواړم ملته کې کم نه کلی وطن کې چې کم نه چې سیلاب هم راشي دا د امریکای کار دی تاسو اوس امریکا په خپل استاد خو لیدل نه لیدل خبرې کنه یا چې زلزلہ هم راشي دا چې کم نه امریکا ته په خپل پته چې زلزلہ کم ځای کې راځي کنه سیلاب راشي دا غي وبره پرې خو یا چې کم نه موسم هم خراب شي یو وریځ دې خورو لګي تاسو خلکو ذهن جوړ شوی دا څه ها هغه جوړ شوی چې امریکا د هر څه امریکا کې او ځنې خلکو په سلاس پورته کې یا الله تبع کې تاسو ګورئ دومره پکې پښتانه دي مسلمانان دي تاسو وګورئ تاسو ته بخکاری دا خو چې کوم دی یو سوره جوړ شوی دی دا ته وګورئ نه په خپل دي ځان یو پیک پوینټ تر رسولې نو ځکه بس هغه هر سال دغه دی فراخ دي هر یو سیس کې کمال حاصل کړی دی په دې کې وجه هغه امریکا ده تاسو مسلمان دي په خپل هغه پوزیشن ته ځان ورسئ کم چې امریکا ځان رسولې دی صحیح او الله تعالی دا ویشم غوړي په حساب باندې کړی دی هغه سړي واک اختیارات ورکړي چې هغه کنټرول هم ساتلی شي اوس ته سوچ کوه کوم څه دا واک اختیار موږ دنیا ته ورته کړی وي نو خدای په خپل ویش خبر برابر سره ډېر خوشاله شوم تاسو خبرې ډېر زیات دي او دغه خبره دغه میسج او دغه پتلوتلو کې چې کم تاسو کوم ورکو دغه خبره چې کم تعلیم او تعلیم سره چې کم نه د دوکبازان سکیمرز نه ځان ساتي چې پیسې د نونه وخی د ځمکې نم خلاص نه کی د مور خپل د قانون هم خلاص نه کی د جیداد نم خلاص نه کی او د امریکای ویزا چې کم نه دا په پیسو نه دا یو پروسس دی یو عمل دی لړ شي امبیسي ته تاسو په کم ملک د تاسو په ملک د کم یو ملک سفارت خانه شته امبیسي چې وته ویل کی نو هغه امبیسي ته تاسو اپلای وکړئ فارم ډک کې یو پروسیجر دی یو طریقه ده نو تاسو نه د کروڑونو لکونه هم بچ شي او په کومو پیسو باندې څنګه تاسو دوی ویل چې په $150 باندې ته ویزا ملو شوی دا دغه شان په پاکستان کې هم $150 فیس ته په ټوله دنیا کې چر کم ځنه د امریکای ویزا ته اپلای کوي نو هم دغه حساب سره نو بس هم د دې سره وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه چې چرته هم یې ژوندیو سه ګړندیو سه او تاسو هم ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ او بس خو وختونه ان شاء الله نور خبره ترې وکړو د الله پامان